السلام علیکم قدرمنو د زیری سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کینسر سرطان دغه یو لاعلاج مرض وو او ډیرو پښتنو انسانانو زموږ ته خویندې میندو به د کینسر سرطان نوم نه اخیستي وو. بد مرض ابد مرض نوم یې مه اخلئ بیا مو نیسي. اوس شکر دی امریکن سوسایټي آف کینسر اسکو نو دا چې دی د کینسر په یوه دوایي جوړولو کې کامیابه سوي دي او دا ډیر خطرناکه کینسر وو. دا د لبلبې د خوږې مړۍ کینسر د لبلبې او د خوږې مړۍ کینسر دا لاعلاج ول. کوم کینسر؟ پنکریاتیک کینسر دا لاعلاج و. دا چې به سړی پاخته سو بس بیا به نو موږ دعای ورته کولې بلکې فاتحه هم کوله. نو قدرمنو دا د خوشحالۍ زیری دی. ما سره ناست دی د کینسر متخصص سپیشلیسټ ډاکټر فیروز خان اچکزئی چې په سینار کې کار کوي او دغسې چې دی پرایویټ هم کار کوي. تقریبا څو کاله سروس دی؟ زما تقریبا 10 کاله دی. 10 کاله سروس دی. نو په دې حواله باندې د کینسر په دې دوا باندې چې ایجاد شوې ده او ډیر خطرناک مرض چې دی د لبلبې کینسر د دې علاج دریاب شوی دی له ده سره خبره کو. نو قدرمن ډاکټر فیروز خان اچکزئی صاحب که تاسو مزید تفصیل وایي. ډېر مهرباني جمال صاحب، لکه تاسو چې وویله دا ډېر خطرناکه کینسر دی لبلبې د پنکریاس. دا مړ تقریبا 90% په سټیج 4 کې راځي. سټیج 4 مطلب دا د مرګ سره تړلی وو. نو اوس لیکن اوس الحمدلله په امریکا په شیکاګو کې دا اوس کوم د 2014 کوم کانفرنس وسولو په دې کې دغه واحد میډیسن دی چې د دې په لبلبې په کینسر کې چې 70 مطلب د 80% پورې کامیابي درلاسه کړه. چې کله د دې ډیټا یا د دې مریضان چې کله په دا کانفرنس کې پریزنټ شو یعنی پیښه کړه د اگر د حال چې په زرو خلکو ډاکټر دا ورته ولاړ سولو 15 منټه پر دې لاسونه ټکول. د دې میډیسن د پاره یو معمولی ټیسټ کیږي. د دې میډیسن نوم څه دی؟ دا ډیروکسین ریسیپ دی. دا ډیر خطرناکه بیماری د پاره جوړ شوی دی. د دې پاره ټیسټ کیږي او پاکستان کې موجود دی. هغه ته کیراس وایي هغه کیږي او اوس دا ډرګ دا میډیسن موږ ته نږدې هم موجوده دی. انشاءالله په پاکستان کې به ژر راشي او اف ډي اے دې ته په الحال د اپروول په پروسس کې دی. په دغه هفته او دوه درې کې به د دې دغه ورکړي او دا اوس په فرست لاین کې مطلب چې څنګه د خوږې مړۍ کینسر رالی دی په دستي پر دا باندې دا ګولۍ استعمالیږي او د مریضه به انشاءالله 70-80% قابل علاج به ومي او سم نارمل ښایسته ژوند به بیا تېروي. یوه نړۍ مننه. دا نو د خوشحالۍ زیری و. بله خبره دا ده له دې سره سره په رشیا کې روس هم د ویکسین جوړ کړی دی، کار پر روان دی. نو هغه به ډاکټر صاحب تاسو ته وایي. ډاکټر صاحب هغه د روس د ویکسین څنګه شو چې هغه ویکسین به تیاروي چې د کینسر هر کینسر چې که د دماغ وي که د سږو وي که د کولمو وي هر خطرناکه کینسر چې دی په دا باندې به دا اثر کوي او سل په سل کې به جوړېږي. پر هغه باندې هغه ته ایمونوتراپي وایي. پر هغه باندې کار شروع دی. د 4 چې عمره دی کامیابي کې حاصله کړې ده او دوی په پیس 2 یعنی په دومره مرحله کې دي. پرې ته به ژر ځان لیکن دی په ملک پر خپل انسانانو باندې اخته دي. خپل خلکو باندې کامیابي حاصله کړې ده. اوس دونه خالي انتظار دی چې د انټرنیشنل مارکیټ ته راوځي د نور ملکو څخه خلک واخلي. د دې ویکسین نوم څه دی؟ د هغه چې کوم ایمونوتراپي دپاره چې کوم دی ایمونوتراپي ورته وایي. هغه نو مختلفو نومونه به بیا دوی ورکوي. په دماغ کې استعمالېږي. دغه به جلا نوم دی. دغه لپاره به څه ټسټونه بیا کېږي. هغه بیا پاکستان کې موجود دي کمپنیان دي اسانه ورکوي. نو دا هم د کامیابي خبره ده. نور باندې به هم دی اخته وي لیکن چونکې روس ته خپله ډېر مشکلات کې دي نو د بابا پر پروت نو د وخت سره کېږي. انشاءالله امید په دا کال کې دننه به دا دغه ولې خلک ډېر پوښتنه کوي چونکې موږ د روس سره دغه نسو کولی خو موږ د کتاب په اړه یا د پړایي په اړه باندې دا خبر ته د کوز د کامیابي خواته روان دي. نو دا دی چې په روس کې هم کامیابیانې ترلاسه شوې د سرطان په مرض د سرطان د مرض په علاج کې د کینسر په علاج کې. په امریکا کې هم کامیابیان ترلاسه شوي دي. نو دا زیری دی د کینسر مریضانو ته هم زیری دی او خپلوانو ته هم زیری دی چې انشاءالله دنیا چې دا هغه په ترقي روان دی او پښتون چې دی هغه د بخت سره روان دی. که بخت برابر و ټیک دی، که بخت خراب نو په بخت باندې بروسه ده. د پښتانه په بخت بروسه ده. د دنیا په ټکنالوژي په پروسس په ترقي باندې چې ده مقابله کوي او موږ چې دی بخت ته پراته یو بس مړۍ ورته خورو. قسمت ته پراته یو بخت قسمت ته پراته یو تقدیر ته پراته یو چې ولا تقدیر مې خراب دی. 2 سترګې لري د دې قیمت چې دی 3 ارب روپۍ دی. دا دماغ قیمت چې دی خپل حصه کې واچي په د معاشره کې د انسان د باډي او د انسان د باډي چې دی د پښتانه د وجود قیمت چې دی 8 ارب روپۍ دی. نو 8 ارب روپو چې کوم وجود دی الله جوړ کړی دی دی و بخت ته ناست و قسمت ته ناست و تقدیر ته ناست چې دا کارونه به بخت و تقدیر کوي. نو ته م همت وکړه، ایجادات وکړه، دنیا وښوروه. نو په الله مو سپارم. ډېره مننه. مهرباني.